پلاره او مشر وروره تا ته وایم ایا تا نن خپل بچي ته او یا خپل کشر ته په مونځ باندې امر کړی او تا پوښتنه کړې چې هغې مونځ کړی دی که نه دی کړی، جومات ته حاضر شوی دی که نه دی؟ ته پوهېږې دا ستا مسؤلیت دی او د قیامت په ورځ باندې به تا نه پوښتنه کېږي د دې باره کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. هر یو به تاسو کې چې دی شپونکی دی او د هر یو نه به د هغې رعیت باره کې پوښتنه کېږي، هغې نه لاندې چې کوم خلک دي د هغې باره کې به هغې نه پوښتنه کېږي. الله سبحانه وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. د ایمان والاو ځان بچ کړئ، خپل ځانونه خپل اولاد بچ کړئ د اور نه. د کوم اور نه؟ وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خوراک انسانان او کاڼي دي. او بل ځای الله سبحانه وتعالى فرمایي وامر اهلک بالصلاه. خپل اهل ته خپلو بچو ته چې دی امر وکړه په مانځه باندې، واصطبر علیها. او دا امر داسې نه دی په سختۍ سره دې باندې امر وکړه او کلک شه په دې کې په دې امر کې. دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د اولاد د تربیت دپاره یو قاعده پیش کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علموا اولادکم اذا بلغوا 7. خپلو بچو ته مونځ زده کوئ، مونځو ته ور وښایئ، د مونځ آداب هغې ته زده کوئ کله چې هغې 7 کالونو ته ورسېږي. کله د 7 کالو شو خپل بچي ته مونځ زده که، هغه ځان سره مسجد ته بوځه. او بل حدیث کې راځي وامرو، امر ورته وکړي په مانځه باندې. او واضربوا علیها اذا بلغوا 10. او په مانځه باندې بیا دي ووهي د خپل اولاد چې کله دیو 10 کالو ته ورسېږي او دیو کې د مونځ عادت رانغلی، د مونځ پابندي نه کوله، نو بیا یې په دې باندې ووهئ. او دا اولاد چې دی دا صرف د دې نه نارینه نه دي مراد، که ماشومان دي که جینکۍ دي او که هلکان دي دواړه به دې کې شامل دي. او دواړو ته چې دی امر دی په مانځه باندې. نو کور کې چې دی مور هم مسؤوله ده او د هغې نه پوښتنه کېږي د هغې اولاد باره کې، او پلار هم مسؤول دی او مشر چې دی هغه هم مسؤول دی. نو خپلو بچو ته چې دی په مانځه باندې امر وکړي او د دې پابندي ور باندې ضروري کوي، پوښتنې وکړي، هره ورځ یې پوښتنه وکړي چې دوی قرآن کریم تلاوت کړی که نه دی کړی، مونځ یې کړی که نه دی کړی، نن یې کوم د خیر کار کړی دی، او خپل بچي چې دی په دې باندې عادت کوي. دغه رنګې او بله قاعده چې ده چې کله دیو 10 کالو ته ورسېږي نو دیو بسترو کې چې دی هغه جداوالی راولي، بستري چې دی جدا کړي، ځکه دغه وخت کې انسان چې دی بلوغ ته رسېږي او شهوت پیژني په دغه وخت کې، نو په دغه وخت کې د دیو بستري جدا کړي او منځونو باندې امر وکړي، خپل مسؤلیت چې دی هغه ادا کوي.